د ما محترمو یو عمل درته ښیم. د دې عمل شکرانه هغه صرف دا ده چې هر مسلمان به دا په ځان لازموي چې دا ویډیو به مخکې هم شیر کړي، ځکه ډېر مسلمانان هم په دې پریشاني او دې فکر کې دي. نو که یو څوک ځان مسلمان بولي او بل مسلمان سره ځان په غم کې شریک بولي، نو دا ویډیو به اول شیر کوي. انشاءالله د ضمانت سره سره هغه مسلمانان چې د خپل اولاد په نفقه پورې حیران دي او پریشانه دي، د هغو دپاره یو مجرب عمل انشاءالله په تجربه دې ورسوي. که چیرې دا کار ونه سو ګیله دې انشاءالله د ما نه کوي. عمل دا ده، تاسو به داسې کوئ چې د هر لمانځه څخه وروسته چې کله لمونځ وکوئ، د لمانځه څخه به وروسته یو وار درود ابراهیمي یایي، هغه درود چې موږ تاسې یې په لمانځه کې یایو. د هغه نه وروسته به 21 وارې دغه درې نومان د الله تعالی یادوئ: یا الله یا غنیو یا مغنیو، یا الله یا غنیو یا مغنیو، یا الله یا غنیو یا مغنیو. 21 وارې دا الفاظ د هغه څخه به وروسته بیا درود ابراهیمي یایي. بیا په تجربه ورسوئ چې آیا د موږ هغه کاروبار، د موږ کسب، د موږ معاش، د موږ روزي اوس په کوم حیثیت باندې ده. انشاءالله عاجز ته به دعا کوئ. خو ما اول درته ویلو چې د دې دم اجازه به هغه چاته وي چې دغه ویډیو مخکې نورو مسلمانانو ته شیر کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.